وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ پاک د آدم علیہ السلام بارکه فرشتو ته بل یو حکم کوي او الله پاک رسول پاک ته وایي چې د دې خبرې ذکر هم دوی ته وکړه چې کله مونږ فرشتو ته وایي چې سجده وکړه آدم علیہ السلام ته نو دوی سجده وکړه. دلته دوی خبرې دي. یو دا خبره چې د بعضی آیتونو نه دا معلومي چې د الله پاک دا امر چې آدم علیہ السلام ته سجده وکړي دا د آدم علیہ السلام په علمی تفوق باندې بنا شو چې دا علمی فوقیت پیدا کړ. او بعضی صورتونو کې التفو الله پاک د تخلیق نه مخکې ګویا فرشتو ته ویلو چې سجده ورته وکړي. سوره سواد او غالبا په سوره حجر کې مشته. سوره حجر آیت نمبر 28 او په سوره سواد کې هم ده. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا هغه وخت کې چې وی رب دستا فرشتو ته انی خالق بشرا ز پیدا کوونکم انسان لرا من صلصال من حمأ مسنون د صلصال حمأ مسنون راضی ان شاء الله د تفسیر. واذا سویتو چې برابر کم نفخت فیه او اغرزم دے کے پوکم دے کے مر روحی روح زما فقعو له ساجدین بیا پریوزی ورتا سجدہ کون کی. ام دغه مضمون ذکر دے په سورہ سواد کے ہم دروشتمہ سپارہ آیت یو بیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اغه وخت کې چې رب دستا فرشتو ته انی خالق بشرا پیدا کوونکم انسان لره من طین د خټینا فاذا سویتو چې کله برابر کم نفخت فیه او کوکم پدې کې مر روحي روح زما فقعوا له ساجدین بیا پریوزه تاسو هغه ته سجده کوونکی. نو امام ابن عاشور رحمه الله فرمایي چې اصل کې د امر بالسجده دا د آدم علیہ السلام په علمی فوقیت باندې بنا و چې دا علمی فوقیت پیدا کړ. علمی مناظره وکټله پاتش سوره الحجر او سوره سواد هغه د خبره مجمله ذکر کړی دا ټوله قصه په لنډو الفاظو کې خلاصه کړی دا. نو دای جزء اول ش انی خالق بشرا زیو بشر پیدا کوم په د منځ کې د حذف وشو منځ کې چې کوم واقعات وو اسماء علم الاسماء او بیا مناظره جوړول علمی مناظره د فرشتو د مابین کې بیا د آدم علیه السلام فوقیت بیا دینه بعد حکم د سجده دا خبره سره الله پاک په غزای کې مجمل او لنډه غونډه منډه کړي. نو ځکه وي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين او دا وي چې ورنه حقیقت دا چې دا د سجده آدم علیه السلام ته دا د آدم علیه السلام په علمي بنیادونو باندې چې دا فضیلت ولا دا یو فوقیت حاصل. و سوال ده چې آدم ته سجده غیر الله ته سجده ده او غیر الله ته سجده شرک ده او شرک او زنا او دروغ دا درې داسې اعمال دي چې متفقون علیه تور سره په ټولو ادیانو کې حرام دي. دا په یو دین کم نه و جایز. بیا دا څنګه وشو؟ نو څو علما فرمایي سجده الله پاک ته کېده. د آدم علیه السلام حیثیت داسې و لکه حیثیت د کعبه شریفه مونږ او تاسو سجده خو الله پاک ته کو
الا مو مخدخ طرف ته د کعبه په دې کې او فل جمله احترام ده نو د آدم علیه السلام احترام پکې دا وشو چې د طرف ته مخ واړولای شو او سجده خو الله پاک ته نو متوجهین لآدم التاویل راو باس سو علماء هغه فرق کوي په مابین د سجدة العبادت او د سجدة التعظیم کې چې سجدة العبادت دا شرک ده او دا په هر دین کې حرام ده او یو د سجدة التعظیم د تعظیم والا سجده نو دا په مختلفو ادوارو کې جایز و یوسف علیه السلام ته پلار یعقوب علیه السلام سجده د تعظیم وکړه ورونو ورته وکړه مور یې ورته وکړه کم چې د خوبم کتله انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین نو سجده د تعظیم او سجده د عبادت سجده د عبادت په ټولو ادیانو کې حرام ده شرک ده او سجده د تعظیم زمون په دین کې حرام ده شرک نه ده او په نور ادیانو کې جایز ده وسوال سجده د تعظیم او د سجده د عبادت په منځ کې فرق څه ده و عبادت خو مع غایت التعظیم توای انتهایی تعظیم توای زیات تذلل توای مونږه مننه وکړه غایت التذلل سجده چې یو انسان ته وکي او سر پزمکه ورته کېږي خو غایت التذلل دیو کې عبادت متحقق شو دا تقسیم بڅنګه کو چې دا سجده د تعظیم ده او دا سجده د عبادت ده نو علما فرمایي چې سجده د تعظیم دا په الوهیت مسجود الیه چې چاته سجده کوي داغه په الوهیت باندې نه بنا چې چاته سجده کوي هغه ته د الہ او معبود نه وای او صفات د الوهیت هم ورنه ثابته په خلاف د سجده د عبادت نه چې سجده د عبادت موقوف ده پدې چې چاته سجده کوي هغه به دستا الہ او معبود وي معبود په صفت پیمانه د الہ په صفت پیمانه صفات د الوهیت به ور ثابته دا پکې بنیادی ما بل امتیاز دوست چې چاته سجده کوي مونږ الله پاک ته سجده کوو مثلا نو الله پاک زموږ معبود هم ده الہ هم ده صفات الوهیت ایمانو ورسمه مانلی دي اما که یو انسان بل انسان ته لکه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته سجده وکړه نو یوسف علیه السلام خود یعقوب علیه السلام د پر نه الہ نه معبود دغه شان فرشتو چې سجده کوله آدم علیه السلام ته آدم علیه السلام نه الہ ګڼه نه معبود ګڼه او نه په صفات د الوهیت باندې موصوف دا بنیادی ما بل امتیاز ده په مابین د دوه سجدتین شیخ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې زمون په امت کې سجده د تعظیم کفر خو نه ده البته کبیره ګناه ضرور ده حرام ده رسول الله مبارک فرمایي کما غیر الله ته د سجدي اجازه ورکولای نبی ابو ما خذو ته ویلی وای چې خپل خواندانو ته سجده وو او غیر الله ته په اسلام کې سجده شته نه د تعظیم نه د عبادت سجده د تعظیم باندې بنا پر ظاهر د شرک اطلاق جائز ده په دا مطلق تعظیم کې خو خاص کر په وضع د جبهه سره چې کم تعظیم د الله پاکي په دې کې هو د ور شریک د بریلیان سجده کوي خپل پیرانو ته چې کله راګیر کې بیا درته وایي چې ما خو سجده د تعظیم کړې ده نو ماته مشرک ولې وایي ماته مشرک ولې وایي دا سجده د عبادت مې نه ده کړې نه مونږ وایو ریاکار ته ولې مشرک ویلای کېږي چا چې قسم بغیر الله وکړ ته ولې مشرک ویلای کېږي ریا شرک خفی ده په حدیث سره ثابت ده یو انسان چې عمل د ریا د پرکې نو د شرک خفی کړي امام غزالی رحمت الله علیه پر ریا باندې په احیاء العلوم کې بحث کړی نو انسان حیران شي چې د ریا نه خو به هیڅ کوم بچ نه دومره جوور او دومره عمیق ریشې لري دا دی وکنو بیا امریا دا دی وک بیا امریا دا دی وکم دا ریا لہذا کم افعال چې د الله پاک د پر خاص دي دی الله پاک حق د په بندگانو باندې هغه کې چې غیر الله دی الله پاک سره شریک کې
تا باندې اطلاق د شرک او د مشرک بالکل کی دا سجده وزه د جبهه زمون په شریعت کې خاص ده د الله پاک سره او چې ته وزه د جبهه غیر الله ته کوي نو موږ ته مشرک وایي ته مشرک اوس کا سجده د عبادت وی بالکل مرتد په اتفاق د کل امت چې سجده د عبادت غاڼې بالکل مرتد په اتفاق د امت باندې او که تعویل کوي د سجده د تلاوت هغه د سجده د تعظیم نو مرکه چې تعظیم کو نو بیا په ظاهری شرک او په کبیره ګناه کې مبتلا ہے لکه ریاکار انسان ته چې مشرک ویل شي یا څوک چې قسم بغیر الله وکي هغه ته خلق مشرک وایي نو اخته مشرک په معنا دی مرتد څوک نه وایي خود ته مشرک وایي په دې معنی سره چې کوم شای حق لازم دی الله پاک نو الله پاک سبحانه و تعالی نه ما سوا بل چاته د ثابت برلیان ګلا کوي موږ باندې د شرک فتوی لګي نو ته کومره د توحید کار د کړه د چې تا ته موحد وایم کار کوي د شرک او مان توکل لري چې ما ته موحد وایم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا الله فرمایي دوی خو خوي چې د دوی مدح د کیږي بما په دس افعال باندې لم يفعلوا چې کینا کوي شرک افعال د شرک او دغه ته تعویلات جوړای ان په یو ضعیف لار بدای دروم یو اخر انجام بدای چې یو شرکی عمل ځان د پر جایز په بیا مان توکل دار چې ماته موحد وایا کار شیطان می کوند نا مشولی گر ولی این بود لعنت بر ولی ورکار د شیطانانو کوي نو می دی ولی الله وای ک ولی الله خو دې توای لکه د باز خلک کوي چې چرته نوم ولی وي او خدای دې تباہ برباد نو کار د مشرک کوي ماته وای ماته موحد وایا ماته مشرک ما وایا نو ته د شرک کار مکو کته تمام مشرک وي نو بیا راته وایا نو چې مشرک کی کار د شرک کوي خو خامخ درته وایا نو دا سجده د تعظیم دا سجده د تعظیم هغه شریعه کې جایز غیر الله ته ازمن په شریعت کې دا هم حرام وایس قلنا للملائکه هغه وخت چې اومه فرشتو ته اسجدوا لآدم سجده وکي آدم ته فسجدوا د سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه علماء فرمایي چې په وزن د فعلیل باندې اسم عجمی ده علامت او د عجمی ده وجه غیر منصرف علماء فرمایي چې ابلیس اسم عربی ده د ابلاس نه ماخوذ ابلاس لبس نه ماخوذ ده ګډ وډولو ته وایي لا تلبسوا الحق بالباطل یا ابلاس فاذا هم مبلسون مایوسی ته وایي فاذا هم مبلسون دته به زمونږه عذاب راغی فاذا هم مبلسون بیا به دای مایوس او د هر خیر ابلیس ته ځکه ابلیس وایي چې هم په خلکو باندې دین ګډوډوي کوشش کوي او هم دای هم مایوس ته د رحمت دی الله سبحانه و تعالی تلبیس ابلیس مشهور کتاب فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس و نکړه دا استثناء اکثر علما فرمایي منقطع ده معنا ابلیس کان من الجن دا ځان ته مستقله نه و خو چون کې د فرشتو سره ناس ته ولاړه و نو د فرشتو پر رنگ باندې دای هم رنگیدل او تغلیبا د ته هم وی که هغه حکم چې الله پاک سبحانه و تعالی فرشتو ته کړو د تام شامل نو د فشغه سوال چې ارکلا ابلیس د فرشتو د نوع نه ده بیا الله پاک د سجده امر کړو فرشتو ته اسجدوا لآدم او ادم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ابلیس سجده ونکړه نو د څه جرم د تخویل شوی نه د ته فرشتو ویلو او فرشتو ته الله پاک ویلو نو یو جواب علما دا کوي چې دای په فرشتو کې داخل و تغلیبا فرشتو کې دای هم داخل و تغلیبا ناس ته ولاړ او قیام او دا عبادت په دا لاین کې و نو د باندې غران کاله او علما بل جواب کوي دته الله پاک خصوصا ویلو چې تم سجده وکړه بل آیت کې الله پاک فرمایي ما منعك ان تسجد اس امرتك بالکل صيغه د خطاب مفرد استعمال کړي دا الله پاک شیطان ته وایي چې څه شي معنی کوي د سجدې نه اس امرتك چې ما درته امرم کړو امرتك نو دا معلومیږي چې خصوصا د تعویل چې ته خاص کر سجده وکړه
او څو علما فرمایي استثناء متصل. نو بیا به ابلیس د دې فرشتو د صف نشي داخل بش. اوس کته وي فرشتي هو د نور نه پیدا دي، هغه جوابونه شو. کته وي کان من الجن، نو جواب ده چې جن په لغت کې فرشتو ته هم وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. کته وي فرشتي معصوم دي، نو عصمت وي د ټولو فرشتو صفت لازم او شامل نه ده، خصای شامله نه ده، غیر شامله ده، بعض بتنا مستثنا. نام دی بعض خلکو یو قول. فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر، ابا د انکار وکړ واستكبر، او د ځان غټ محسوس کړ. حد نفسه کبیرا، ځان غټ محسوس. وکانا من الکافرین، وسوار من الکافرین، دای د کافرانو نو ګرځید. یا وکانا من الکافرین فی سابق علم الله، دی الله پاک سبحانه و تعالی علم مخکنه دای بدبخت. وقلنا من ورته یا آدم، او آدم اسکن توسیگا انتت وزوجک او بیبی دستا الجنتا پا جنت کے. نو دا جنت اکثر علماء فرمائی چو ماغا جنت تا چی دا کم مشهور دا قیامت پورز بخلق ورزی. دی سفر التکوین دا تورات دا بیان لمخی دا جنت عدن دا. جنتون پاس مختلف طبقات، جنت الفردوس، جنت المأوا، جنت عدن. دا جنت عدن سو علماء فرمائی چی دا پزمک بانی یو باغ. جنتنا جنت لغوی مراد پزمک بانی باغ. یو قول امام ابو حنیفه تم دا منصور دا چی امام ابو حنیفه رحمه اللہ فرمائی چی دا پزمک بانی چرتا باغ. بیا پتاین دے محل کم دے علماء اختلاف کم ځای کو. هر فریق پخپل مدعا بانی دلیل وائی او بید بل نه جواب کوي. کم علما چې وایي چې دا پزمکه باندې یو باغ، نو هغه ډېر خبرې وي. ګوره دا بل جنت چې کم مشهور دی معروف، هغه ته به قیامت ورځ خلق ورسي، مرګ نه بعد به ورسي. دنیا کې حقوق نه دی ورغلي د استوګنې په صفات باندې. یو بل دا چې جنت په باره کې خدا دا سلام علیکم فدخلوها طيبتم فدخلوها خالدین. دغه رو بسل بیا نه دا خبر ته رو بس. بل دا چې چرته په حدیثو کې تذکرہ نشته، دا خو غټ انقلاب دی. د آدم علیه السلام غټه مرحله ده. د آدم علیه السلام په تخلیق کې په د سلسله کې چې بیا پیدا کو، بیا یې اسمانونو ته وخیژه او جنت ته داخل کړ. دې تذکرہ چرته نه راغله په صحیح حدیثو چې پاس اسمانونو او پاس جنت ته داخل. بل دا وای چې په جنت کې خو لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې صد زړه خوخه وي غبا کې په کې پابندۍ نشته چې لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. دا ما خورا او دا خورا. بل دا چې هغه جنت ته خو سړای د خپل اعمالو په نتیجه کې درومي. یا اعمالو په نتیجه کې چې اعمالو کې یا بس دلته خو صدا سه اعمال نه دي شي. یا زدا د اسمه کې والا چرته یو باغ ولا پکورته جوړ. او دا نور علما فرمایي چې د قران کریم په اصطلاح کې چې کله هم جنت ذکر شي او داسې واضح قرائن نه موجود، بیا هم دا جنت عرفي زنه مراد. کله کله داسې هغه موجود وي، قرائن موجود وي چې سړی وایي چې دینه دا نه ده مراد. ايود احدکم ان تكون له جنه، ایتاسو کې یو کس دا غواړي چې د باغ وي او د دې پر اپدې کې میوي او بیا هوا پیراش. یا د دوه کسانو تذکرہ چې رسول پاک الله پاک وکړه جعلنا لاحدهما جنتين، د تمې دوه باغونه ګرځولې، وحففناهما بنخل، کاجورم په دمانس کې کړي. الته وظیف قرائن موجود دي چې دنیوي باغونه ځنه مراد. دلته خو څه داسې وظیفه قرینه نشته. بل د کلمات اهبتو راغلی دا، اهبتو کوس شي. معلومیږي دا خبره چې دا بره پاسمانونو کې. بل دا چې باب القدر مشکات شریف کې دی موسی علیہ السلام او د آدم علیہ السلام مناظره ذکر ده چې موسی علیہ السلام ورته وایي ته جنت ته الله پاک داخل کړي، ایوه ونه نه د صبر نه کېده.
دغه دایره کو شوی مونږ هم په غم کې مبتلا یو تم په پریشانیو کې مبتلا او دا صفت خو د ابو جنتونو ده عام باغ کې سړی باندې درد هم راتلای شي تکلیف هم راتلای شي بار هم راتلای شي موسی علی السلام او آدم علی السلام ورته ویلو چې خو هغه وخت تم نه نوځه کنه از مکه په مخته لنکی ځای کې دا ورشه ورنه نوځه هغه به دا ویلو پکې پاتې شو ته وای چې دې ته به جنت قیامت پر ورځ باندې ورسي قیامت پر ورځ باندې الته ورتک دی جنت ته چې کم د اعمالو نه باندې د اعمالو دی جنت دا مشهور جنت چې الله پاک چاته ورکي په دوه صفاتو ورکي یو د عمل نتیجه بار بار اورستموها تلك الجنه التي اورستموها بما كنتم تعملون په دغه صفات به الله پاک په جنت کې ورکي او قیامت نه بعد به ورکي یو د دغه جنت دی د ملماستي په حیث باندې آدم علیه السلام الله د ملما په حیث باندې ورستلای د ملما په حیث باندې نه د استحقاق پتا و ملما باندې پابند یم لګیدای شي دلته کینا او دلته ما کینا ملما د محدود ورځو د پاره ملما خدا سنی چې بس کوړته سو بوزي بیا بس ابد ور بعد د پراته به ټیک لګولای او نو د دې راو بسلم ممکن د استحقاق په تور باندې د اعمالو په نتیجه کې چې کله انسان ورشي نو بیا لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون بیا د نور بیا جوابونه کوي چې نه اهبتو د اسمان نه غواړي چې اهبتو تاسو ګوره ورسته را درومي اهبتو مصر الى مصر ته ورکوش شي فان لكم ما سالتم تاسو د پراغه سدي چې دلته تاسو کم چایو غواړي دیو جن بعض محققین علماء په کې دا هم ویلي دي لکه امام حافظ ابن کثیر رحمه الله او نور چې دې مسله مکمل الله فقط مفوضه کا چې دا هغه جنت ته چې قیامت ورځ باندې به ورسو او کڅ بل باب دا الله پاک ورته تیار کړو په دې مونږ نه یو الله پاک مکلف کړی چې تاسو باندې لازم ده چې د جنت په باره کې به مخصوصه متعینه عقیده ساتئ چې خامخه هغه جنت ته چې د قیامت ورځ به ورځي پاس مانونو کې چې کم ده او یا به مثلا دنیوي جنت خو علماء نه پکې اقوال اهل سنت والجماعت عام او جمهور اپ دې دي چې دا مشهور معروف مصطلح جنت ده اما معتزله عام طور په دغه طرف باندې دي چې دا دنیا باندې نظم کې باندې وقلنا من کوي یا آدم او آدم علیہ السلام اسکن توسیگا انت تو وزوجک او بیبی دستا زوج یوازې خزي خوند ته نه وایي امام ابن عاشور فرمایي کل سان هر دویم شای چې د چا سره ممثل وي په یو شی د اشیاء کې په یو صفات ور سره تمثل ولري دیتا زوج وایي نو دا په انسانانو کې د زوج اطلاق په خزه په خوان پر دواړو کې قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین الله پاک پیغمبر علی السلام ته فرمای چې ته خپل بیبیانو ته وایا ازواج ذکر کړي زوجات نه دي ذکر په دواړو اطلاق کې بلکې فصیح لفظ ده هم ده چې د زوج اطلاق په امرأه باندې هم د زوج اطلاق فصیح ده د زوجې په نسبت د زوج اطلاق دا فصیح ده زیات خزه دوه قسمه دي یو دی هغه چې د خپل خوان او د خپل میړه د خواهش مطابق د چکم تعلق توقعات ورنه لرلی وي هغه پغې کې پورای حسن په باب کې مثلا د اخلاق په باب کې د اطاعت په باب کې او چې څومره یو انسان په کوم اغراض باندې خزه کوي هغه اغراض پغې کې موجود دا خزه دینه تعبیر کیږي او زوج سره په قران کریم عام طور دویم قسم هغه خزه دي چې هغه د خوان چې کوم هیله ورسره متعلق یا کوم دای مطالبه زنه لري په غیبه نه هغه قران نه بغیتا امرا وای بغیتا امرا وای امرا زوج نه ورته ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط د نوح علیہ السلام خزه کافر وا لوط علیہ السلام خزه کافر وا د کافر خزه او د پیغمبر خوان
د په میانس کې نه لاګي وي طبيعت نه لاګي نو توي امرا سره تعبیر زنا وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون خزد فرعون اعلی درجه موحده مسلمانه وا او فرعون اغا یا دهری و یا مشرک د مشرک او د موحد په میانس کې نه لاګي وي طبيعت نه لاګي نو امرې سره تعبیر زنوش ابراهيم عليه السلام خزا سارا بیبي رضی الله تعالی عنها هغه د ابراهيم عليه السلام سره په نور تمام صفاتو کې برابر و د ابراهيم عليه السلام چې کم توقعات او هغه نور پورو او بچیان نه کړ تر اتیاو کلونو پورې خو بچیان نه کېده نو د اغه نه هم الله پاک تعبیر په امراتون سره و وامراته قائمه او د خزا ولاړه او چې کله بچیان پیدا شو نو بیا په زوجیت سره تعبیر زنوش او حوا بیبي رضی الله تعالی عنها یا د رسول الله به بیان دا خو په تمام معنی د کلمې سره کم اغراض کم صفات کم هیله چې آدم علیه السلام د حوا بیبي نه لرلې یا رسول پاک د خپل بیانو نه لرلې هغه باندې پوراوي ذکر الله پاک دغه نه تعبیر کوي په زوجو کا سره یا ایها النبی قل لازواجک خپل بیانو ته دی وای خپل بیانو ته په شیعاګانو باندې هم رد راځي چې شیعاګان وای چې عائشه رضی الله تعالی عنها د ډیره بیا دبوا او د ډیره زبندرازه وا پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم به ډیر زیات جرأت وکاو او دای ځنه په عذاب او دای په تکلیف حفصه بیبی رضی الله تعالی عنها ودا ډیره زبندرازه وا دا ډیره بدوا رسول پاک صلی الله علیه وسلم تینا په عذاب دوم الان کې الله پاک ملته فرمای وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا بعض ازواج ته د قران کریم اسلوب ته ګورن او عقیده جوړا وکړه قران کریم د زوج او د زوجې اطلاق عام طور په غذای کې کړی د چې طبيعتونه جوړ عام طور اطلاق په غذای کړ په یو ځای کې داسې اطلاق شوی چې د زوج اطلاق کې کړی د طبيعت جوړ نه ده واستقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دغه په باره کې ورته وای زید بن حارثه امسك عليك زوجك طبيبي د ځان سره کنټرول حالت طبيعتونه نه لګي او هغه طبيعتونه څه داسې نه و چې زینب بنت جحش کې څه نقصان زینب بنت جحش کې نقصان خو نه زینب بنت جحش د رسول الله د ترور لور و د پلار د طرف نه هم د لوی خاندان مالک و د مور د طرف هم د لوی خاندان مالک و خو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ د وخت تاسو تر شوو دغه د غلام په صفت باندې دای پاتې شو متبنا په صفت باندې پاتې شو طبيعتونه ځکه نه لګیدل یو دای چې په خزه کې دننه څخه بسط وي خوان ور سره وخت نشي تیروا او صدا سي نور امور خزه کې نقصان نه نولته بیا هم تعبیر په زوج سره ځنی اوس کون انت و زوجک اوسیګته بیبي دستا الجنتا په جنت کې وکلا مینا خوراک کوي دواړه د دې جنت نه رغدان عقلا واسعا حيث شئتما چکم ځای کوم خوخي ولا تقربا او منځ دکېږي هاذه شجرتا دغه ونه دا مسله به ان شاء الله سوره اعراف کې چېلو چې د دې دنه اجتهادي غلطي څنګه و فتكونا من الظالمين تاسو به دواړه شئ من الظالمین ته ظلم کوونکو نه د خپل ځانونو سره زیاتای به وکړي کدي سره محرومي گئی د دینه فازلهم الشیطان او خیول دویلرا الشیطان شیطان شطن نمخوز ومناد بعد من الخير ومناد بعد من الخير ده خير نلرده فازلهم الشیطان او خیول دویلرا شیطان عنها د دیوننا یا د جنتنا جنت سید فاخرجهما ويبسل مما دا او نعمتنا کانا فيه چې دواړه پکيو
وقلنا منگو احبتو کشای بعضکم لبعضین بعضی دستاسو بعض نور دی پر عدوون دشمنان بیا ولکم فی الارض و تاز دی پر پزمکو کے ازمکا کے مستقرون زائد قرار بوی و متاعون تمتعون فیدیا غستل بوی الى حینین الى انقضاء اجالکم فتلقى آدمو تعلم آدمو ازدکل آدم علیہ السلام من ربی در بقلنا کلمات ربنا ظلمنا والا وقرأها اوی هم ویلے دسنا چیلہ ازدکل نا وقرأها وی ویلے فتاب علیہ رجوع کرنا اللہ پاک دبانے انہو دا اللہ پاک او توابو دا دیر رجوع کون کا ذات الرحیم و رحم کا ان کا دا قلنا منگوے احبتو منا کس شید دی جانتنا جمعان طول سیغا دی جمع دا او دی دو کسا و یا شیطان ورسر مرگر یا جمع ما فوق الواحد یا دوی سرا دی حمل جامعان طول فا اما یاتیانکم کچر راغ تاسو تا منی زمادی جانبنا ہدن ہدایت فمن تبع ہدایا چاچی اتباع کلا ہدایا دی ہدایت زما فلا خوف علیہم نبیر دزان متعلق دبانے ولا هم یحزنون او نبیدوی غمجان پریشان فخپل متعلقین و متعلق خوف عام طور زان باری کی زان من سڑائی او حزن د بل چا دی وجه چې پریشانی انسان ته متوجی وي د حزن وایي د هجرت په واقعیا کې حضور علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غار ثور کې کافران ولیدل نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پریشان نو رسول پاک ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا یریګه ما باندې مخه پکې لا تخف ورتنوه لا تحزن ان الله معنا دغه شان دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور ته الله پکوای ولا تخافي ولا تحزني ځان باندې ما ډارېګا چې تا ته به فرعونیان سوای چې بچای دی ولې پټ کړهو ولا تحزني او بچی باندې ما یریګا دا بچی ته به تکلیف درته ورس او تکرار برانش والذین کفروا اکسان چې د کفر کړي او کذبوا بیااتنا او دوی تکذیب کړي آیاتونو زمونږ باندې اولایکا داخل اصحاب النار خواندان دی اور دی فی خالدون دوی پدې کامه شیا بنی اسرائیل او زمانو دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ السلام لقب د اسرائیل عبرانی لفظ د اسر ومنا د عبد ایل په منا د الله اسرائیل منا عبد الله بنی اسرائیل منا د په نسب کې چې څوک راځي یعقوب علی السلام دوله زمانو د دوله زمان دا اوس دوله قبایل به ورستو ځنه جوړ شو دوله غټ غټ قومونه دا ټول بنی اسرائیل یو یهود دی یو بنی اسرائیل دی دغه فرق یهود او بنی اسرائیل بنی اسرائیل لکه نن سبا خو نشته ورکه فرق یو شای کم خلک چې د دولسو زمانو د هر بچی په نسب کې راغلي دي اکه یوسف او ک بنیامین او ک یهوذا او ک لاوی او ک شمعون د هر چا په نسب کې راغلي دي دا بنی اسرائیل او یهود بیا خاص کا د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بچاو یهودان میدا یا یهوزان میدا دا غب نسب کی چراغلی دي ته بیا یهود نو نسبت عموم خصوص مطلق هر یهود اسرائیل بنی اسرائیل وی او هر بنی اسرائیل یهود نه اپ کې وچا په عام طور مترادف استعمالي دلته مترادف ته یهود ټولو ته خطاب یا بنی اسرائیل او زمانو اولاد دی یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم تاسو یاد کړئ نعمت زما هغه چې ما کړو تاسو باندې او اوف بعادی پرواله وکي په وعده زما باندې چې ایمان به راوړی رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې
نو مخکې موږ تاسو خلاصه د صورت کې ویلو چې الله پاک آیت نمبر 40 کې تحویل د کلام کوي په طرف د يهودو د اهل کتابو د نصاراو ځکه چې د سورې البقره د اوله حصے اهم مضمون توحید او توحید د دې خلکو نه لږ توقع کېده چې کېدای شي دوی توحید وماني ځکه دا یو خو تعلیم یافته خلک او بل د دوی په کتاب کې د توحید تذکره وي په تورات کې څه د شرک تذکره خو نه نو الله پاک نو د دوی متعدد انواع ذکر کوي یا بنی اسرائیل او زمانو دی یعقوب اذکروا تاسو یاد کئ نعمت زما التي انعمت علیکم چې ما کړو تاسو باندې او اوف بعهدی او اوف بعهدی پرواله وکئ وعده زما باندې وعده د تاسو ما سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی اوف بعهدکم زب پرواله وکم تاسو سره وعده باندې تاسو سره مواده کړی دي دنیا کې به معزز ژوند تیروي حکومتونه به درکم و ایا او خاص کرمانا فرحبون اویرګي و امنو ایمان راوړې بما په قران کریم باندې انزلتو چې ما نظر کړی دی مصدق لما معكم تصدیق کون کدای د اساسی مضامینو د هغه کتابونو چې تاسو سره موجود دی ولا تکونو او مکه تاسو اولا کافرین به اول کافر او قران باندې او قران کریم باندې کا اولی او کا دویمی مطلقاً کفر محال ده ممنوع ده والله پاک اول ذکر کوي چې دوی نه توقع دي توحید وا لکه یو انسان خپل ملګری نه ګیلا کوي چې کا نور خلکو ما سره بد کول خو پردای خلکو ته خو مخبل وي تا نه خدا توقع نه کړه چې تبه ما سره داسې وکړه ولا تشترو او ما خلی بآیاتی بکتمان آیاتی وټولو د آیاتونو زما سره احکام زما سره سمانن قلیلا روپۍ لګ ټول دنیا م لګ د آیات په مقابل و ایا یو خاص کرمان فتقون اوریږي ولا تلبسو او ما ګډوي الحق حق بالباطل دی باطل سره وتکتم الحق او ما پټوي حق وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ هم ان ذلك حرام چې دا عمل حرام ده ان ذلك له عقاب عظیم چې دې عمل دې پر لوی عذاب ده واقیموا الصلاة اقامت کوي د المنځ او اتو الزکات او ورکړه د زکات کوي ورکعوا رکوع کوي مع الراکین اتامرون الناس ایتاسو امر کوي انسانانو ته بالبر پنیکي بني وتنسون انفسکم هر کړي مو دي خپل ځانونه انسان په دوه شیانو مکلف یو دا خپل بخکار کوي بل دا چې بل تبم وای یو دا خپل بم بدکار نه کوي بل دا چې بل بم منه کوي اوس یو انسان ده ځان پیژني چیرې دغه نیک کار خو ځن نه کوم نو آیا بل ته دا ویل شي چې دا وکړه ظاهر نه خدای معلومیږي چې داس نه کی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یا یو انسان د مثلا یو ګناه نه دای نه مانی کیږي نو آیا دای کولای شي چې بل چاته وي ته مکو خپل نه مانی کی علماء فرمایي چې او هم دا دوه خبره ده که خپل یو نیک کار نه کوي بل ته ویل شي چې وایا دا کار کوه خپل د بد کار نه مانی کیږي هم دغه بد کار نه بل مانی کوي خپل نه مانی کېدل بل نه مانی کول دا ډبل ګناه ده خپل نه مانی کېدل بل مانی کول او گزاره کوي سنگل ګناه ده خپل نکړل بل چاته نویل چوکا دا ډبل ګناه ده دوه ګناهونه دي بل ته ویل چې کا خپل نکړل دا اوس بیا سنگل ګناه نو پکار ده چې انسان دا سکی اخیر بدته هم دا سید د ضمیر وایي چیرې اوس بل ته وایي چې ما کو خپل یې کوي یا بل ته وایي چې کوي او ته خپل نه کوي اخیر به دا ضمیر دا څه وته دا به مان شي ورسره او الله پاک چې دلته ذکر کوي په دغه بنیاد باندې نه چې دا پکار نه ده خدای دې مزید قباحت تفعل عجیب انسان بل چاته امر بالمعروف کوي او په خپل بیان کوي دا د قباحت دا یو جز چې نه کوي د دې خبره قباحت تفعل وایي اتامرون الناس
آیا خلق امر کوي تاسو خلقو ته بالبر پنیکۍ باندې وتنسون انفسکم هیر کړي مو دي ځانونه خپلوان تم تتلون الکتاب الان کې تاسو تلاوت کوئ الکتاب کتاب افلا تعقلون تاسو عقل نه دومره کار نه اخلئ واستعینوا بالصبر والصلاة او تاسو استعانت حاصلوئ دا امر مصلح معالج ده چې کڅه مشکلو پریشانای وي په دوه شیانو سره د پریشانای مقابله کیږي یو دا چې صبر کوئ دویم دا چې لمونځ کوئ په صبر سره هم د دې شیانو علاج کیږي مقابله کیږي او په لمونځ سره هم واستعینوا او تاسو استعانت اخلی بالصبر فصبر سرا و صلاتی فالمنز سرا و انها او دغ المنز لکبیرتون لسقیلتون شاقتون درند الا للخاشین مگر پو کسانو بانے چه دیریگی دی اللہ پاک ناجزی کئی الذین اغکسان یظنون یعتقدون چاقیده ستی انهم چه دوی ملاق ربهم مخامخ کی دون کی دی در بخبر سر و انهم او دوی الیه دی اللہ پاک تا راجعون واپس کی دون کی دی مطلق واپسی نا بلکہ اغا واپسی چا اغام مستلزم وی ثواب لا نو دفش اغا سوال چا چابوی چا ملاق ربهم او راجعون دی دوار یو مفهوم چا ملاقات دی وقت خروجوش وقت نو جواب داده چا ملاق ربهم نا مراد نفس ملاقات او د الیه راجعون مراد ثواب ده او حصول د ثواب ده یا بنی اسرائیل اذکروا او بنی اسرائیل تاسو یاد کې نعمت یلتی نعمت زما اغا انعمت علیکم چې ما کړو تاسو باندې و انی فضلتکم او ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین علی عالمی زمانکم د خپل زمانه په خلکو باندې دا معنی نه چې هر وخت یې خخلې یا د هر چا په نسبت باندې دی بهتر دی خو دوی په دور کې د نورو انسانانو کې دومره پیغمبران نه ولکه بنی اسرائیل کې چې الله پاک نازولی واتقوا یوما تاسو اوریږئ یوما احوال یومن مشکلات د غورزنه لا تجزی چې بدلنه شي ورکولای لا تدفعوا دفع کوای نشي نفس نیس یو نفس عن نفس دی بل نفسنا شیئا اس جوشا لا شفاعة ولا دفع العذاب ولا تخفیفه دی اللہ پاک دی اجازتنا بغیر نه سفارش کوای شي دی اللہ پاک عذاب چې مسلط شي دفع کوایم نشي او اسانی پاک نشي راوست ولا يقبل منها او نبا قبلیگی دیس یو نفسنا شفاعتون سفارش شفاعت مسئلہ براش انشاءاللہ بلزا ولا یوخذ منا او نبا قبل ولیشی دی نفسنا عدلون فدیتن بالمال کدای وائی چه زبدمرا پیسی درکم ما خلاص کئی دا کسی با نہیں ولا هم ینصرون او نبا دوی امداد کی چه دی قیامت دی عذاب نخلاص وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نو دا اغا نوع د بنی اسرائیل ذکر کئی چه اتا نعمتون اللہ پاک پک کڑی او دوا مصیبتون پر اخلی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یاد کے اغا وقت یا رسول اللہ دوی توریاد کا اغا وقت چه نجات مدر کڑو کم تاسو تا این آباءکم پلارانو تا پلار سر چکم معاملہ سوکو کی نو زمانو نکانو المسیو دو ته خلق ور یادای کنده کیسه خپل تیرا دی رسول الله په دور کې ودا کیسه نو مخکو و اذ نجیناکم اغه وخت چې نجات مدر کو تاسو من آل فرعون د آل فرعون یسومونکم در رسول تاسو العذاب بد عذاب یذبحون ابناکم ذبح کولی ابناکم زمن دستاسو ویستحیون نساکم او ژوندې پرې ښودلې ساتلې نساءکم بناتکم لوریان دستاس خدمت ته پاره وفي ذلکم مشرنی کې دوه احتمال وفي ذلکم او په دغه نجات کې بلاء من ربکم نعمت من ربکم یو نعمت
دی جانب دی رب دستاسو عظیم لوی دی نجات کی نعمتو یا فی ذالکم و دغی سوء العذاب کی بلاؤن امتحان و من ربکم دی جانب دی رب دستاسو عظیم لوی امتحان و اس فرقنا بکم البحر دا دویم نعمت یاد کے اغوا چه مونگ جدا که تاسو بانی البارا دریا فانجیناکم نو تاسو تمو نجات دارک و اغرقنا آل فرعون او غرق مکلو فرعونیان و انتم تنظرون او تاسو قتل دوی غرق ولو تا و از واعدنا موسیٰ اغا وقت کی دریم نعمت یاد که اغا وقت چه وعدمو کڑیو موسیٰ علیہ السلام واعدنا باب مفاعله دا مصدر خو من طرفین نو الله پاک وعده ور سره کړی و د ورکولو د کتاب موسی علیہ السلام څه شی وعده کړی و موسی علیہ السلام وعده کړی و په عمل بالکتاب چې زه به عمل وکړم یا څوک وای چې وعدنا مزید په معنا د وعدنا مجرد سره دی موږ وعده ور سره کړی و اذ وعدنا موسی 40 ليله سلويخت شپو وعده ور سره کړی و یقومها و یصوم نهارها چې دا څلوېښت شپې به راځي دلته به د شپې عبادت کا د ورځې به روژه نیسي ثم اتخذتم العجل بیا نیولی و تاسو العجل سخای په اله باندې من بعد ذهابه وروسته د تللو د ده نه تور ته وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ ځان سره مشرکون وای شرک مو وکړ ثم عفونا عنكم دسلرم نعمت شو ثم عفونا عنكم بیا معفو کړل استاسنا من بعد ذالک د دین رسول لكم نه پر د دې تشکرون شکریا ادا کوي و اذ اتینا موسی بل نعمت هغه وا چې مونږ ورکړ موسی علیہ السلام ته کتاب تورات والفرقان دس کتاب چې هغه فرق و بین الحق والباطل والحلال والحرام حلال و حرام دای جدا کړیو حق و باطل جدا کړیو لعلکم لپاره د دې تاتدون چې هدایت باندې شیطان سوایس قال موسی بل نعمت هغه وخت چې موسی علیہ السلام قوم خپل ته یا قوم او قوم انکم تحقیق سره تاسو ظلمتم انفسکم ظلم کړی دی ځانونو خپل سره به اتخاذکم ونیولو د تاسو سره علی عجلاس خلرا الہن تم الہ نیولا وتوبوا الى بارئکم توبوا بس الى بارئکم خالق تاسو ته فقتلوا انفسکم تاسو مړ کړئ انفسکم اخوانکم المجرمین دا تاسو کې چې چا سجده کړې ده سخیتا دا مړ کړئ ذالکم خیر لکم دا ډیر خدیس تاسو د پراینده بارئکم پنځ د خالق تاسو فتح علیکم فتاب علیکم تو بقبل کړل الله پاک تاسو باندې انه دغ الله پاک وتواب الرحیم واذ قلتم یا موسی یاد کا اغوار چې تاسو او موسی علیہ السلام لن نؤمن لك اس کله په مونږ ستا تصدیق ونکو حتی نر الله تر دې پورې چې وینو مونږ الله پاک جهرتن عیانا مسله د رؤیت الباری دا به راشي سوره اعراف فاخذتكم الصاعقه ونوليتا سنرا الصاعقه تندر وانتم تنظرون او تاسو قاتل ولو زانونو تاسو ما باسناکم بیا مرجواندی کړلې من بعد موتکم ورسته د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دې پر شکریا ادا کړئ وظللنا علیکم الغمام او سورا مجرکلا تاسو باندې وریاس وانزلنا علیکم نازل کړي مو تاسو باندې المن والسلوى من او سلوى ترنجابین او بیٹیر کلو من طیبات ما رزقناکم خوراک کوي من طیبات د حلال او پاکو او رزقونه چې موږ درکړي دي او ما ظلمونا او د خلکو موږ سره زیاتای اونکه ولکن کانوا انفسهم د خلکو ځانونو سره یظلمون ظلم یو کوي قلنا دخلوا یاد کا هغه وخت چې موږ اوې داول عذاب د په دوی باندې د دې شو علی السلام په دور کې شوی وایس قلنا هغه وخت چې موږ اوې ادخلوا هذه القريه داخل شه دې کلیتا قرینه مراد
یا د اریحا په نام ځای یا بیت المقدس ته یروشلم سره مشاور هذه القريه دې کلیتا فکلوا منها خوراک کوي د دینا حيث شئتم چې کوم ځای کې مخوي فتحان انداز باندې داخل شي فتحان انداز باندې جهاد وکړي د خلکو سره نو بیا به خوراکونه وکړي رغدن اکلا واسعا داسې خوراک جگہ واسع وي ودخلوا الباب داخل شي په دروازې د کلی باندې سجدن په تواضع سره یا سجدن منا واسجدوا فی معابدها د دې کلی چې کومه عبادت خانې دي هغه په عبادت باندې آباد کړي سجدي وکړي دا معنی نه ده چې د کلی ته ورځي او چې کله دروازې ته ورسې نو په سلورو روان شي سرونه مولان دی پس مکه کرخیږي سجدا خو چې سړی کیږي نو په سلورو شي دا خو دغه څه نه کیږي دا معنی نه ده د تک ممکن هم نه ده سجدان واسجدوا فی معابدها د کلی ته نه نوځي جهادي انداز کې فتحانه انداز کې د دې کلی چې کوم عبادت خانې دي په عبادتونو باندې آباد کړي سجدو باندې آباد کړي یا سجدینه لغوي معنا مراد تواضع رسول پاک صلی الله علیه وسلم په فتح د مکه کې په اوخه باندې سور دی او ټیټ سر نیولای دی ټیټ سر روان دی چې سینه تکبر را نوش وقولوا او حتوه مسالتنا حتوه الخطايا زمونږ غوښتنه معاف کول د ګناهونو دي نغفر لكم بخشش بوکم تاسو ته بماف کو خطاياكم گناهونه دستاسو وسنزيد المحسنين او خامخبم ورزيات ولکو المحسنين مخلصين تا ثوابا واجرا ثواب زیات ورکو اجر به زیات ورکو فبدل الذين فغير الذين حرف الذين تحریف کو هغه کسانو ظلمو چې د ظلم کړو قولان قیل لهم قول چې دوی ته ویل شوی بغي کې تغییر او تحریف وکړ وقالوا قولا او دوی وکړل بل قول غیر الذي غیر د اغنا قیل لهم چې دوی ته ویل شو دوی ته چې کوم عبارت ویل شو دغه په ځای بل عبارت وي نو د دې په ژبه کې د عبارت څه داسې و دوی به وي حتانن 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 سمقاسا حتانن سمقاسا دا عبارت به وي سره غنم پکار دي سره غنم پکار حتانن سمقاسا اخر کې سیدا اول کې سین ده سمقاسا فانزلنا للذين نازل مکفو کسانو بني ظلمو چې دې ظلم کړو رجزم من السماء طاعون من السماء د اسمان بما كانوا فسبب دې سره چې دوی وو مسلسل يفسقون فسق بکاو وایز استسقى موسی یاد کا هغه وخت استسقى موسی چې او بو غفتل موسی عليه السلام له قومه قوم خپل ته رسول ما فرمای چې صحرای سینا ته رسیدلیو په کوم ځای کې چې پړاو چوره اوسېدل او بنوي رسول ما فرمای چې په لار یا صحرای سینا ته نو رسیدلی نو ځای په ځای به داسې پړاوونه بیا چول او بنوي په غځای کې وقلنا من ورته اوې اضرب بعصاك او بعض علماء نو مغسته ده هغه ځای وی رفدیم نو میدا رفدیم چې په کوم ځای کې د ابو ته ضرورت صحرای سینا نه مخ کې مخ فقلنا من ورتوي اضرب بعصاك تأوي پامسا سرا الحجر کانا حریب نمیده دا غزا دا کم ځای کې دا کانا دا منطقه فانفجرت منه روان شول داغینا 12 عینا دولس چینه ځکه دولس قبیله قد علم كل اناس یقینا بجندلو كل اناس هر قبیله مشربهم عینهم اخپل چینه ولو اشربو من ورته خوراک کوي اسکا کوي من رزق الله دې رزق دې الله پاک نه ولا تاسو او تاسو مګرځي فساد مکوي پس مکا کې په کفر سره
مفسدین په حال کون تاسو کې چې فساد کون کیه بسائر المعاصی په نور ګناهونو سره دویم عذاب ذکر کیږي وایس قلتم یاد کې هغه وخت کې چې تاسو ویلو یا موسی او موسی علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد اس کله به موږ صبر ونکو على طعام واحد په یو نوع ماړی باندې ای على طعام معروف یو نوع نوع دوی نوع من ځانته نوع او د سلوا ځانته دا خو طعامین دا خو طعامین او چون کې بار بار بم دغه دو شاین راتلو نو معروف هو کنه دا معروفه مړه نو من طعام واحد منا من طعام معروف دا معروف طعام مونږ نه یو یا مړی عام طور مشتملی په مختلفو نوع مأکولات باندې خو بیا خلک په اطلاق کوي دی وی مړی څو چاته مړی وتی او خزحیمه مړی وکي مکلفه پای کې صاحب ډیر څو وخه پکې ځان لوي ټیکاله پکې ځان لوي پرینی پکې ځان لوي چکنی پکې ځان لوي ماسته پکې ځان لوي هر یو ځان ته مستقل معقول ده نو دا څه چې شمره لس مړی شو لس طعام شو وخلک یو شپه کله لازم ملزوم دي سره فدع لنا اوازک تمونتا ربک رب دستاتا یخرج لنا چرا وبسی مونتا مما او شیاننا تنبت الارض چزمکر زرغنا کوي من بقلها دشنه سبزینا بقلا سبزیجات کرخه وقصائها او ترینا تری یا بدرنگ بعض خلقی بدرنگ مانا کرے تری پخیگی وفومها او غنم وعدسها او عدس مسور وبصلها او پیاز یعنی دا تفصیلات مختلف النوع چې کم د سبزیجات دی وې دا غوا قال دوی اتستبدلون الذي اتطلبون الذي آیات سوغواړي په بدل کې الذي اغشای هو ادنا چې ډېر کمزور دی بالذي په مقابله د اغمن او سلوا کې هو خیرون چې هغه ډېر خدای اهبتو مصر تاسو کو شي یو شهر ته دی شهرونونه د خاص مصر نه دی زره مراد بیا غیر مصالح فإن لكم تاسو دې پر ما هغه سبي سألتم چې غواړي وضربت عليهم ولا شلاتي بني ازلتو ذلت خواري والمسكنه فقر غربت وباء او ککل شلدوی بغضب من الله بقهر دی الله باندې ذالک بانهم دا په سبب دې سره کانو دیو یکفرون بیاات الله چې کفر وکاو په آیاتونو دی الله پاک باندې ويقتلون النبیین او دوی شهیدان اول انبیاء کرام نو درې څلور انبیاء کرام شهیدان کړي مشهور ویل کې ځان سره یو پیغمبر شهید کړو اشعیا ابن اموس علیه السلام اشعیا او الف ممدود ابن اموس وسواد سره یو یهودی بچاو منسی په نام څوک نامیده منسی دغ شهید کړی وسو کال قبل المیلاد عیسی علیہ السلام د پیدایش نه وسو کال وړاندې بل پیغمبر ای کې لږ اختلاف هم ده ارمیا علیه السلام ارمیا وکانو باندې شهید کړ بل پیغمبر زکریا علیہ السلام د یحیی علیہ السلام د خلاصولو کوشش وکاو دای شهید کړ هردوس په نام باندې بچاو هردوس د دغوري راو د دغه ورېرې سره نکاح کول غوښتلو فتوا او غوښتله یحیی علیہ السلام نه یحیی علیہ السلام ورته ورېرا پتر نه جایزيږي حرام ده نو دغه ورېرا غوسه شو چې دا به وجنه دا مفتی صاحب نو یحیی علیہ السلام یې نیو زکریا علیہ السلام د هغه د خلاصولو کوشش وکړ دوه شهیدان کړ ويقتلون النبیین او دوی شهیدان اول انبیاء کرام بغیر الحق فنجائز سره دا بغیر الحق
د قید واقعي ده د پیغمبر شهادت خو وی په ناجایزه د پیغمبر شهادت خو وی په ناجایزه پیغمبر خو مباح دم نه ګرځي چې څوک دراشي او پیغمبر دې مړ کی او دا قتل جایز بغیر الحق قید وقید یا بغیر الحق عندهم ايضا دویم په دې پوي و چې په ناجایزه یو چې دا پیغمبران شهید او یو ضعیف جواب چا دام کړ چې کله کله د پیغمبر قتل و جایزه توګي لکه اسماعیل علی السلام کله ذبح شوی وای نو بیا په جایزه طریقه وازه کې چلا ورته ویل خدا شاذ واقعا ده او شاذ احتمال ذالک بما سو وکانو ذالک دغه فرمانی او کفرنا او انبیاء کرام شهادت بما عصوا په سبب د دې سره چې دوی نه فرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی تجاوز کوو د حدودنا ان الذين يقرن آکسان آمنو چې دوی ایمان وروړي والذین او هغه کسان هادو تحودو چې ځانته يهود وای والنصارى او نصارى والسابئين او سابئين سابئين درې واره ذکر دی قران دلته سوره المائده کې او په سوره الحج کې او په سوره المائده کې به تحقیق کوو ان شاء الله من آمن بالله اغسو چې دای ایمان وستی الله پاک باندې او ورځ اخره باندې او عمل صالحا مقتضى ایمان باندې عمل کوي فلهم د ټول د پر اجرهم اجر د دوی د عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم نبیر دوی باندې خپل ځان متعلق ولا هم يحزنون واذا خذنا ميثاقكم یاد کې هغه وخت چې وامو استلاک له وعده د تاسو ورفعنا فوقكم وچت کړه مو تاسو باندې اتور کوه تو او درته ویلی مو خذو ما تیناکم تاسو قبول کې هغه څه چې موږ درکړي دي به قوت بجد و اجتهاد مهنت سره کپ اخلاص واذکروا ما فيه او تاسو زده کوي ما هغه څه چې موجود دي د تورات کې لعلکم پر دې تتقون چې متقیان شي ثم تولیتم د دې باوجود بیا اعراض وکم من بعد ذالک د دین ارستو فلولا فضل الله علیکم کنوای مهربانی دی الله پاک تاسو باندې رحمت دی الله لکنتم تاسو بوای من الخاسرین لسرتم من الخاسرین ګرځدلی بوای د نقصانیانو ولقد علمتم الذين او قسم دی تاسو پیژنئ هغه کسان یاتدو منکم چې زیاته کړو د تاسو نه علماء فرمای داود علیہ السلام په دور کې داخله عبد الرحمن سیحاروی رحمه الله فرمای چې دا بل زمانہ و د داود علیہ السلام د موسی علیہ السلام د زمانو په منځ کې چرته داخله تیر شوی دي په سبت د هفته په ورځ باندې فقلنا لهم او دوی تا کونو تاسو شي قرادتان بیزوگان خاصین ذلیلا جمهور علما فرمای چمدا سے شکلن و صورتن بیزوگان شو او امام مجاهد رحمه الله فرمای چې شکلن و صورتن انسانانو عقلن بیزوگان شو فجعلناها ومگر زولا دا قصه د دوی نه کالن عبرت لما اغو قومونو تا بین یدیها چې د دوی په مخ کې موجود و ما خلفها او اغو قومونو د پر چې ورستو راغله یا فجعلنا ومگر زولا قصه د هلاک د دوی نه کالن عبرت لما بین یدیها او قومونو تا چې کم قومونه نږدې و د خلکو ته و ما خلفها او هغه قومونه چې لره و د دینا د مکان په نسبت وموعظه او نصیحت للمتقین متقیانو دے پارا وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کے اغا وقت کے چوئے موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم قلتا ان اللہ تحقیق سر اللہ پاک یأمرکم امر کہتا ستا تذبحو بقرتاً چه ذبح کئی ورست وکیا کی رازی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا نفس موجلو نو تاسو پہ ایک اختلاف کرا نو څو علماء فرمایي چې دای وو واقعا یو سړی او ترزوای او مالدارو نو دایره پاسې د خپل ترزوای مړک
بیا د بل چا په کلی په محله کې وغورځو چې دوی ګټې به وکړو یو خو به د میراث را پاتې شي ټول بل به په هغه نورو خلکو باندې دعوا وکړو د هغې نه به هم دیت واخلو د موسی علیه السلام ته راغله د مقدمې په صورت کې چې موږ نه سړی مړ شوی نو الله په خو حقیقت وضح کوو وی غواله دا ترتیب څه علما فرمایي چې دا جدا واقعه ده دا خلک قدرتاً داسې هندوان غوندې وه دا بني اسرائیل هم داسې لکه هندوان اشربوا فی قلوبهم العجا د غواګانو محبت زړونو ته کوز د غواګانو محبت زړونو نو دا غوا به دوی ته ډېره محترمه وه او داسې معبوده به ګڼله ډېر زیات احترام به وه نو الله پاک موسی علیه السلام ته وی د خلکو ته وی چې غوا حلاله چې هغه مینه یې ورسره ختمه شي او هغه بله واقعه بیا جدا ده وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج وإذ قال موسى هغه وخت چې وی موسی علیه السلام قوم خپل ته ان الله یأمرکم الله امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقرة چې حلاله کوي غوا قالو دوی وی اتتخذونا آیتا نسې موږ لره هزوا په ټوکو سره قال دوی اعوذ بالله پناه غواړم الله سره ان اكون د دینه چې زشم من الجاهلین من المستهزئین د مستهزئین تعبیر په جاهل وکړه معلومه شو دا خبره چې انسان بل کاری نه بغیر د ټوکو نه او دا جهالت ډېر زیات ټوکی کول دا جهالت ده د انسان هغه هیبت هم ختمه قالو دیوی ادعو لنا آواز وکا زمونږ د پر ربک رب دستا ته یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي ما عمرها دغه عمر سنه قال دوی انه یقول تحقیق سره دی وای انها دغه بقره غواده حمله اولیش نو غواده نو غوا خود وای کغوا خړای انها دغه بقره غواده غوای که خړای نو د حمله اولیش نو حمله اولی هغه خو نه ده معتبر هغه خو شرقیت که حقائق الاشیاء ثابته فإن قيل فالحكم بثبوت حقائق الاشیاء يكون لغوا بمنزله قولنا الامور ثابته ناس نو جواب ده تاسو ویني کله چې عقد الوضع مشتمل شي په عقد الحمل یعنی مبتدا او خبر یو شي بیا که د مبتدا او د خبر په مابین کې یا فرق و بالاجمال او تفصیل دام صحیح ده زوایم الانسان انسانون اول انسان نه مراد انسان مجملی دویم انسان نه مراد انسان ملحوظ بالحيوان الناطق دام صحیح ده د داس د لکما چې ویلو الانسان حیوان ناطق یا عقد الوضع مشتمل شي عقد الحمل په عقد الوضع کې نفس ماهیت وي او په عقد الحمل کې عوارض ورسره معتبر شي لکه زوایم الانسان انسان او اول انسان نه نفس انسان مراد د دویم انسان نه مراد شجاع او بهادر او حسین او جمیل او کاتب دا شیان نو بیا داسې وایم الانسان انسان د داس لکه ما چې ویل الانسان کاتب الانسان عالم الانسان فلان و فلان انا ابو نجم والشعر شعري زخه ابو نجم یم او شعر زما چې ده و شعري دغه ما شعر ده چې معروف ده په فصاحت بلاغت په لحظاتو کې فرق او صفاتو کې فرق نو دلته هاذا من رجيده مخک بقره دا عقد الوضع ده بقره لا فارزه ولا بكر بقره تک نه ده ملحوظ بالذات خبر جانب کې عقد الحمل کې دا لا فارز ولا بكر دام ملحوظ ده دا ملحوظ بالذات لکه دا سدا لکه یوسف دا سوی الانسان انسان کاتب زواحق عالم دا ورستنه انسان نه ده ملحوظ ده کاتب زواحق دا ورسره ملحوظ ده نو دا حمل مفید ده قال دوی انه الله پاک یقول فرمای انها دغوا بقره غوادا داسه لا فاردون لا مسن ډیره زړه هم نه ده ولا بکرون او نه ډیره شاب او ځوان ده عوان بین ذالک عوان معتدلتون
معتدل ده بین ذالک پما بین دے فارزون او دے بکرون کے فافعلوا ما تؤمرون امر کوي تاسو د هغه څه چې امر درته کیږي تاسو کار وکړئ دا هغه څه چې امر درته کیږي قالو دیوی ادعو لنا آواز وکمونگ دی پر ربک رب دستاتا یبین لنا ما لونها چی بیان کی مونگتا ما لونها چی صدا رنگ دیگی قال دوی انہو دغا اللہ پاک یقول فرمائی انا بقرتون دا غوادا صفراؤ تک زیڑ رنگ چی پا حیواناتو کی راشی پا حیواناتو کی زیڑ رنگ دا سبب بھی لپاره د سرور په زلونو کې سرور پیدا خوشحالی پیدا چې غواوي او تک زیړای خیسته ښکار تسر ناظرین داسې نور چې کم ازواج د انسانانو د سړیو ازواج امرا چې هغه په مخ باندې هم زیړواله غالب یا دا ماهرین وایي چې د سړی په رنگ کې کل رنگ سپینواله ده مخلوط بالحمرت چې لک سرواله پکې ګلابي رنگ ورته وای او د زنانو پر رنگونو کې خر رنگ چې کم د اصل فطرت ترجمانی کوي هغه سپینواله ده مخلوط بالصفرت چې لک جړواله پکې نو په حیوانو په انسان کې زیړ رنگ دا موجب ده پر د سروري پزلک او په نورو شیانو کې لکه نباتات وغیرہ بیا سپیرواله پیدا کوي سپیرواله اچرته ذکر دا یا بسط پیدا سورہ الحدید فساد پیدا کوي سورہ الحدید تراشه آیت نمبر 6 قرآن کریم اترنګونه ذکر کړي الوان القرآن په نام یو کتاب د ځان پر واخله الوان القرآن چرته به باس راشي ان شاء الله په لون باندې هم چې لږ د صورت روان شي موجونه دی لون د رنگونو موج او د رنگونو درجه حرارت هر رنگ درجه حرارت لري سورة الحديد آیت نمبر 6 اعلموا پویش انما خبر دادا بلاندا الحیات الدنیا دا جوان فانی لعبون دا لعب دی لوبی دی ولهون او تماشی دی وزینتون او ظاهری زینت تا وتفاخر بینکم مقابله دا په فخرونو کې په مابین دستاسو کې وتکاسرون مقابله دا په ډیروالی د مال کې فلموال والاولاد په مالونو کې په زامنو کې کمثل غیثین په شانت د باران عجب الکفار چې تعجب کې وګرځوي الکفار کاروانګرو لرا نباته نبات دي شنمنه نباتات وشي ثم یهیجو ثم ییبسو بیا وچی فتراه مصفرا ته اوینه چزیړي فساد پکې راشي سپرواله پکې راشي ثم یکونو بیاشی حطاما ریزا ریزا وفی الاخرات او پا آخرت کی عذاب شدید عذاب سختی دی خلق دی پر و مغفرت من اللہ او مغفرت دی جنب دی اللہ نا ورزوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نو دا فتراهم مصفر دا صفرت چې په دې سبزیجاتو یا په نباتاتو کې راشي د سپروالی د افساد د فساد په دغه مفهوم باندې مشتمل قال دو انه يقول ان بقره صفراء دوا صفراء زيړه فاقع لونها خالص لونها خالص د غیرن نور رنگونه ندی وسره ګټ شوی د زړ رنگ نماسي و تسر الناظرین وشلوی الناظرین کتن کولرا چې څوک ورته ګوري قالو دوی ادعو لنا آواز وکم مبارکه ربک رب دستانه یبین لنا چې بیان کې مونږ تماهیا چې دا څنګه ده
ان البقره تحقیق سره دغه وا تشاب علینا ګډوډ شولا مونږ باندې و ان شاء الله او مونږ کچری اراده و دی الله پاک لموتدون لمصيبون الیها ورته وبرسي قال دوی انه یقول الله پاک فرمای ان بقره لا ذلول تسير الارض لا ذلول ندا ذلیل کړي شوی ندا مسخره بالعمل تسير الارض چې اړه ازمکا یو نه کوي ولا تسقي الحرث او نه پڼه کوي فصل اریاټم نه ګرځي مسلمتون من العيوب عيبنا ورکی نشتا لا شيئة فيها لا لون مخالفة عن لونها بل رنگ ورکی نشتا مخالف دی زیادنا قالوا دی ورتوی الان وس جیت بالحق جیت تارتوک بالحق بالبیان الواضح الكامل کامل بیان دی وکړه فذبحوها آخرا اخر کې اعلان کړل د مجبورینا وما كادوا يفعلون او د قریب نو يفعلون چې دا کار کړه وای اولا اول وخت نو ورته تیار د لیت العالی چې کول دعا وکاو دا وکاو دا وکا هم دې دې پاره کول تیار نو ویس قتلتم یا کا هغه چې تاسو وجلو نفسا یو نفس فداراتم فتداراتم تاسو اختلاف کړه او فيها په قتل دي نفس کې چې دا چاو والله مخرجون الله رو بسون کړه ما د او پټو خبرو کنتم تکتمون چې تاسو پټول نو کچیر دی وو واقعاوي نو اول د واقع په اخر کې ذکر او اخر د واقع په اول کې ذکر اشاره کوي د خبره ته چې قران کریم کې کم قصص بیانېږي نو دا قصص صرف د کہانی په تور نه دي د کې باید چې سړی مطلب وګوري عبرتونه پکې ولټي او کدا جدا واقع نه بیا جدا فقلنا نمونگا اوی اسربوه اوی دا مڑا ببازها کئیو واقعاوی نو بباز حصت من البقرة دی بقره پو وجود بانی پیو حصص رای اوی او کدا دوی واقعاوی نو ها زمیر بو دی مڑی جسد تا پہ اعتبار دی حصص را راجے کی فقلنا نمونگا اوی اسربوه وی دا مڑای ببازها ای بباز حصت من جسده د جسدنا په بازه حصے سره دای اوای فرض کا د لاس را اوچت کای د مړی لاس را اوچت کای د مړی د ازلو داسې په اوای نو دای به خبره او معجزه وا کذالک امدغشان یحیی الله ژوند کوي الله پاک الموت مړی ويريكم درخی تاسو ته آیاته نشانی دے قدرت اخفل لعلکم دے پرد دے تاقلون چاقل نکار واخلے ثم قصد قلوبکم بیاکلک شو زلون دستاسو یعنی دی واقعین باقو پکار دا وجستاز بزلون کے نرمی را غلی وائی واللہ فرمائی دی با وجود کلک شو ثم دستبعاد دے پرد عقلی ثم قصد قلوبکم بیاتنگ شول کلک شول زلون دستاسو من بعد ذالکا ورست دغه امر معجزنا فاهیا کل حجارت استاس زونه شول کل حجارت پشانت د کانو او اشد یا ډیر سخت قسوتن په اعتبار د سختوالي سره و ان من الحجاره زک بازی د کانونا لما اغدی يتفجر منه الانهار چروان شي الانهار غټ غټ ویلې تن رواني ويستفيد منه كثير الناس او ډیر خلک استفادات نه وکي دا د او انسانانو د لپاره مشابه ده کم مسلمان چې هدایت واخلي هدایت باندې داسې عمل وکي چې هغه عمل دائم تینا ګټه واخلي او نور امت تام تینا ګټه ورسیږي لکه مجتهدین د امت امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد کتاب و سنت رااله دوی واغستا او د سیستم بتاتی تینا وکړو چې نهرونه علوم
هغه ځنې ووتل او خلک ترې استفاده کوي دوی خپل هم ګټه ترې اوچته کړه او نور امت ته لار اسانه کړه اصل څومره زیات اجرونه به د امام ابو حنیفه د امام مالک په دې خو اتفاق د ټول جهان چې عمل بالقرآن و سنت هغه لازم دی واجب دی په هر مکلف مسلمان باندې او عمل بالقرآن و سنت څومره ګران دی او دغه ائمه مجتهدین موږ ته دغه لارې اسانه کړې دي ټول امت الاسلام ته عمل بالقرآن آسان کړ او عمل بالسنت آسان کړ څومره زیات اجر باندې ورکړي د خلکو نو دا د مجتهدینو لپاره مثال وان منها او تحقیق سره بازی د قانونا لما اغدی یشققو چې هغه اوچوي فیخرج منه الماء لک او بطن روان شي لکون د خلق تنه استفاده وکړي دام هغه مجتهدین دي چې خو غیر مطبوعین چې د دې اتباع نه ده شوی لکه امام اوزاعی شه سفیان ثوری شه سفیان ابن عیینه شه وغیره وغیره لکون د خلق به عمل وان منها او بعضی د قانونا لما اغدی یهبتو من خشیت الله چې اوریږي یهبتو چې اوغرزيږي را نذکور شي من خشیت الله د ير دی الله پاک نه حسین کلام په مرتب شه نو دا عام مقلدین او عام مسلمانان کتاب او سنت راغی صحیح کتاب او سنت بس دې په عمل وک بل چاته خو خیر نه ورسید او ځان ته خو خیر ورسو کنه عمل پیو او هغه خلق چې د هغه کانی غوندي وي چې نه ډېر وبتنه روان شي نه لګو بتنه روان شي نه د الله پاک د خوف چرته چر دی او ورزيږي او داس زلونه نو دا د منکرین او مخالفین او هغه خلق زلونه دي دغه به هیڅ خیر نشته او دا د سره انسان هم نه وما الله او ند الله پاک بغافلین بخبر عما بتوجه بخبر عما تعملون دا ابو اعمالنا چې تاسو یې کوي الله فرمای دا خیال مکوا چې مت توجه نشته د افعال ته چې ته یې کوي یا ما علم نشته دا او افعال باندې چې ته یې کوي زپ غافل یم دا څنګه بس دی په